دې ماته وی کنه وی دا بل ابو باسو دا او وی ګورو کنه چې دا بیکار کې نه بر ډي سي بل را کوزه شه دې ماته دا ګورو بده بل بي مورته دا نه دلته زموږ سره ډي سي پکې پروت دی بل مانو به هغه راغست په اي سي بل ما دې ماته دا چې کو کنه چې دا کار کې کنه خدای دې پوهه کا چې په مخ کې دا ونه په شرمونه خو به شرمه دا بل جوړه په بس لاجه کې خو السلام علیکم امید ته چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرینن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم خانو ټول نه اول خو زما سټوډیو نه مخکې به زما هسپتال ته هلته مې سکار دی څه دوايي ده وغیره دا رالمه بیا به راځم سټوډیو ته او ګپ شپ به لګو ستاسو سره چېرته به ځای نه زموږ سره به یې حاجی نو اوس دې ټایم کې زه سټوډیو ته راغلی یم خو چې څنګه سټوډیو ته رالم که نه نو تاسو ته ما ریشا بیګاني بلاک کې ورې زموږ بجلي ټوله ګډه وډه ده سهار په 9 بجې ځي او تقریبا په 10 بجو ته 9 بجو ته 8 بجو ته ماوستن راځي نو نن چې څنګه رالم نو نعیم راته وی چې یار ځانه د یو پی ایس او د سولر سیستم څخه ورکو زموږ سره دلته شیشې هر څه برابر دي خو صرف هغې له تار مار وغیره دا پکار دي نو ځو بازار ته تاسو هم د ځان سره بوځو او هغې له به تار مار راوړو بیا به دا بندوبست کوو دا کار مار به کوو چېرته ځای به موږ سره ښه نو اوس دې ټایم کې مونږ بازار ته راورسېدو او اوس به دلته معلومات کوو د شیشو چې څه پوزیشن دی دلته ګاډی ودرې بھائی دا ګاډی غرمو ته ولاړو نو څه خو دا ګاډی تور دی اوس دومره زیاته ګرمي ده که نه سړی ته راوخېږي سړی دوزخ ته راوختم دومره ګرمي ده او بل بس واړی کې ټریفک دی نن سبا دومره تیل ګران دی دومره مخلوق راوتی کور کښېنئ که نه یاره مونږ خو کار دی مونږ په کار راوتي بس بازار مازار کارونه هم ختم کړو اوس لږ ډېر پاتې دي خو لکه مصران نشته دی که نه فیټینګ والا بس اوس کور ته روان یو نو خبرې اترې به کور کوو پس رالو سټوډیو ته او اوس چې دی نو دا زمونږ کاریګر چې ټولو ته هم ټلیفون وکړو ټول یو سوي مازدیګر به درځم بل وي ماښام به درځم نو نه یې موږ پخپله یې کوو نو بس سامان رالو سیسټم مو پخپله کوو راځئ تاسو ته ښایو ګوره خپل سټوډیو ته راټول سامان راوړی دی دا وینئ پیشکشي پلاسونه هر څه دا مونږ خپل کار دپاره راوړي ابۍ نو بس اوس دا شیشې دي دا کار سټارټ دی دا زموږ مصري دی او نن دې مونږ مصري توب کوي بار دومره زیات ګرمي دی که نه برابر یې چت ماني چې سوا یم او اوس هم دا تار راکوز کو برې نه سیسټم ختم شو مونږ نه مصري پوهېږي نه نو کله بس یو شی ټسله راخېږي کله بل شی کار نه کوي ښه نو اوس تقریبا 4 بجې شوې او زموږ یو پی ایس چې و که نه هغه څه لږ کار شروع کړو څه لږه ګزاره یې وکړه خو لا کارونه پکې شته نو زموږ چې دا مصري شي چې دا مصري شي نو هغه په دا چل مې وکنه چې کس ته مې په بازار کې ما راشم موږ له کار وکړه بس زور ته اوسه پورې ناست وم مینتونه مې ورته کول لاته نه پخپله مې په لازه پیشکش راوخته او چت ته وختمه ځان له مې ولګو پخپله زه هر څه پوهېږم په بجلی پوهېږم په اوبو پوهېږم په ایډیټینګ پوهېږم هر پنې مولا سړی یم ته هر پنې مولا سړی خو دا راسره چې امداد وکړو ما ته ونیسه که نه دې ما ته وی که نه وی دا بل ابو باسو دا او وی ګورو که نه چې دا بیکار کېږي نه بر ډي سي بل را کوزه شه دې ما دا ګورو به دې بله بي ما ورته دا نه دلته زموږ سره ډي سي پکې پروت دی بله مانو به هغه راغست په اي سي بل ما دې ما دا چې کو که چې دا کار کېږي نه خدای دې پوهه کا چې په مخ کې دا ونه په شرمونه خو به شرمه دا بل جوړه په بس لاجه کې خو ماړو به ګوره پکې راواغستو ډي سي هغه مې ته چک کو چې اوس هغې کار نه کوو اوس داسې چل دی 4 بجې دي ما نه ډېر زیات خوب راغلی دی لږ اوده کېږم بیا خبرې کوو څنګه چې د خوب نه راپاڅېدم که نه نو رمیز راله چای راوړی رمیزه تھینک یو ښه نو اوس داسې خبره ده چې تقریبا 5:30 بجې دي نو مازدیګر مانځه ته نیمه ګنټه پاتې ده نو زموږ ځای ته له دې ځای نه 20 منټ لار ده زموږ کور ته خپل کور ته که نه 20 منټ لار ده خو دومره زیاته دوړه وي که نه چې څه وایم نو بس اوس ځم خپل کور ته او اے سی والا هم رانغی اے سی کې څه پره خو هغه لږ دی په چې کوم څه ته وایي مالیسیز نوم نه راځي خو هغې کې څه مسله وه نو یې درځم مازدیګر شو رانغی بس نو هغه پاتې شو بس اوس زه ځم کور ته نورې خبرې اترې چې دی بس تاسو سره کور کوو چېرته ځی ما
زمونږ سره یې. اوس رالم خپل کلي ته. دا شاته زمونږ کلی نن د کلي بل طرف ته چکر له راووتو. نن چې دی که نه زه د کلي بل طرف ته چکر له راووتم لکه دا بل چم دی زموږ په کلي کې. نو زه هغې طرف ته چکر له وړم ملګري مې سکار و هغې باندې رالو نو وی چکر به ولګو زما را کار به وکړو. نو دا چې دی که نه دا طرف دا زموږ د کلي او لکه مطلب دویم چم دی. خپل چمای غاړې ته دا دویم چم دی. که تاسو ته حیمه دا ګورئ دا اوس بل چم دی. لکه دلته دا پټي دي کورونه جوړ شوي موږ د کلي نه لږ لرې رالو ښکته چې تاسو ته مو وښوو که نه نو هلته زموږ کلی دی. دا اوس موږ برې غاړې ته رالو. بھائی دا هم زموږ په کلي کې ولاړ ده او زما 22-23 سال عمر دی. زه په دې لار باندې ممبۍ پې را باندې رالم. ما ته لا اوسه پورې دا لار نه وه معلومه. دې ملګري راته وښوئ. بھائی نن هم دومره زیاته لار ووهله که نه دومره زیات چکر هم ولګاو چې لکه ما باندې سلګۍ ولګېدې. ښکاري نه په دې نښترو کې خو هغه لږ لږ کورونه چې ښکاري دغکې ځای نه په دې غر غر باندې رالو دې ځای ته په دې لار راوخوتو. اوس دلته ناست یو. ښه نو څنګه چې بیګا کور ته رالم ماوستنو نو بجلي بیا تلې وه او پرون سار نه دی او سار بجلي تلې وه اوسه تقریبا 8 بجې باندې او بیا ماوستن په 9 بجې باندې نه 7 بجې باندې راله او تقریبا په 10 بجې بیا لاړه. نو بجلي نه وه نو ما بلاک شاټ وانهغستو. نو دا شاټ چې دی دا اوس په سبا له باندې اخلم. زموږ نننی بلاګ دومره و. امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي. که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما له راکړئ اجازت د را روان بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.